د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مسؤلین وایي په تیرو 5 میاشتو کې 10 میلیارد او 409 میلیونه افغانۍ یتیمانو، معلولینو او کونډو ته د بانکي سیستم له لارې حواله کړي دي. د دغه وزارت ویان مفتي فیصل خاموش وایي په مجموع کې له دوی سره 653 یتیمان، معلولیت لرونکي وګړي او کونډې ثبت او راجستر دي. نوموړی دغه راز زیاتوي له یادو خلکو سره به وخت پر وخت د مرستو یا د لړۍ دوام کوي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په تیرو 5 میاشتو کې تر دې دمه 10 میلیارد او 409 میلیونه افغانۍ یتیمانو، معلولیت لرونکو وګړو او کونډو ته د بانکي سیستم له لارې حواله کړي او دا پروسه اوس مهال دوام لري. په مجموع کې 653,000 تنه یتیمان، معلولیت لرونکي وګړي او کونډې ثبت او راجستر لرو. ښاغلی مفتي فیصل دغه راز زیاتوي د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مسؤلین هڅه کوي چې دغه وزارت ته تخصیص شوې بودیجه په شفاف ډول له طرحې سره سم په یتیمانو، معلولینو او کونډو باندې د بانکي سیستم له لارې وویشي. نوموړی دغه راز زیاتوي د دې ترڅنګ د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رهبری او ټول مسؤلین تل هڅه او کوشش کوي چې د وزارت ته تخصیص شوی بودیجه په شفاف ډول د طرحې سره سم په مستحقو یتیمانو، معلولینو او کونډو باندې د بانکي سیستم له لارې توزیع کړي ترڅو د ژمي را رسیدو سره سم د ټولو کورنیو مشکلات حل او فصل شي. د یادونې وړ ده چې تیره ورځ یوې خیریه موسسې د زابل ولایت د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست سره په همغږۍ د یاد ولایت په مرکز او نږدې ولسوالیو کې پر 515 تنو مستحقو یتیمانو، کونډو او معلولینو باندې ژمني توکي چې په هغه کې البسا او کمپلې شاملې وي وویشلې.